الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو راغلیو اباسین ته او ډېره سخته ګرمي ده او سیند کې چې کوم د اوبه ډېرې زیاتې دي، ډېرې یخې هوا ترې راوځي. تاسو دا کتی شئ دا سیند ډېر ډک راغلی دی. دلته راغلي یو تقریبا یو ګنټه مو شوله او کوم څه پروګرام جوړ کړی دی، چکر مو لګولو. دلته به انشاءالله 2-3 ګنټې تېرې کړو. یو ځه کم سے کم دغه ګرمي به لږ کمه شي او دا ماحول چې کوم دی دا به هم چینج شي. نو تاسو که چاپېره کتی شئ دا ماحول دی ریزي او چې کوم زموږ وروڼه دي، څوک رواني کمراټ ته، څوک رواني ملي ته، څوک رواني کالام ته، نو هغوی ته زه وایم تاسو راشئ نږدې د صوابۍ کې دا اباسین ورته وایي او ډېر ښایسته اوبه، ډېرې صفا اوبه، ډېرې یخې اوبه او ډېر ښایسته ځای دی. تاسو ته کتی شئ. انشاءالله زموږ ملګري نور هم را روان دي، موږ ترې مخکې راغلي یو او زموږ څه پروګرام دی ورکوټه غوندې پارټي هم ځانله کړې ده. انشاءالله هم درته ښایو. خو زما بیا غرونو ته دا درخواست دی چې څوک لرې لرې ځي چکر له پیسې خپلې لګوي او فضول خرچي کوي. تاسو چې کوم دی راشئ دی ګورئ دا ځای وګورئ، ډېر ښایسته ځای دی ځکه چې بره چې کوم دی میوزیم دی، عجایبګر دی بره، او لاندې چې کوم دی ښایسته سیند دی، اوبه پکې بهیږي، هوټلې پکې شته دی او یو بهترین ځای دی. نو تاسو ټول چې کوم دلته راتلی شئ او وزټ کولی شئ او چکر لګولی شئ. انشاءالله نور پروګرام تاسو ته ښایو، موږ سره اوسئ.